د افغان خصوصي ښوونځي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن د درس شپږمه ورځ ده. د کاف د یوه نمونه شوله. دوهمه نمونه یې داسې جوړولی شو په دوه اندازه باندې. دې رقم باندې بل دونه وروسته بل توری چې دی لام دی. لام هم داسې جوړولی شو. بل توری میم دی چې په دوه رقمه باندې لیکلی شو. په دوه رقم یو جوړېدلی شي، بل هم په دوه رقم داسې به جوړې وو. او دغه توري وو د پښتو چې طریقه یې په دوه رقم وه. که غواړو تکرار یې کړو دوهم ځل دپاره داسې لیکل کېږي کاف توری. د دوهم ډول لام توری، میم توری، داسې به همدا خط یوه صفحه ولیکل شي.